ای دلای بی غیرته تا ته په دې ټیم کې غیرت یاد شو خپله لور خور ولې او ټوپک راوالې او په دې ټیم کې ځان غیرتي کې چې کله د لور د کور نه ووتله او کور یې پرېښودلو او د یو خوښې د رشتې دپاره ووتله تا مجبوره که په خپله باندې دې قدم اوچتولو ته که هغه په حیا او په عزت ستا کور ته راغلی وې ستا رشتې غوستې وې د لوره نو په کار خو دا وه چې تا یو پیره انکار کړی وې دوه پیره د انکار کړی وې خو په درېیم ځل دې ویلې وې چې زه بس دا لور د ورې که د دې خوشحالي ده د هغه خوشحالي ده د هغه خوښي ده او ستا د دې خوښي ده نو په کار خو دا وه چې تا ورکړی وې په عزت باندې خو تا ویلې چې نه دې ورکومه نو چې نه دې ورکومه هغه دې کله په زهرو خوړلو مجبوره که زهر یې وخوړل ځان یې مړ که کله دې په خودکشۍ مجبوره که سیند ته ځان وغورځولو کله دې په پانسۍ مجبوره که ځان ته مرۍ ته زندۍ واچوله زه راته وایم ګورئ مه کوئ بیا به د باندې نه لور تعویض کوي ای پلاره وې مورې نه به د باندې بې لور تعویض کوي او هغه سخت دله خلکو چې رشتې د نه د خویندو د لوریانو غواړي او تاسو یې نه ورکوئ ګوره نه به د باندې بیا هغوی تعویضونه کوي او کله ناکله ګوره هغوی مجبوره شي دې ته ښه چې بیا د باندې غلط تعویضونه وکړي دې دپاره چې لور دې ورنه کړه بل ته دې واده کړله نو بیا د باندې د دې دپاره د مجبورۍ نه داسې تعویض وکړي چې اوس رانه سمه ورځ ونه ویني نو ګورئ دا خبرې دقه یي ګوره دې واقعي ته تاسو اوس وګورئ که نه د دې سره زما زړه ودرېده صحیح ده د پښتو د معاشرې خلاف قدم یې اوچت کړو د کوره وتښتېدل د مور او پلار عزت یې لیلام کړلو د خپل خاندان عزت یې لیلام کړلو خو دا چا مجبوره که دې قدم ته او ولې دا قدم اوچت کړلو نو خو دا زمونږ د دې پښتو د غلطو رواجونو د وجې اوچت که که نه که دا رواجونه نه وې او اسلام ته مو کتلې نو خدای پاک په قرآن کې حق نه دی ورکړی دی ته چې فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما طاب لکم یې ویلې چې کومه مو خوښه وي هغه وکړئ نو خوښې ته تا پرېښودله نه دي د پرېښې نو چې پرې دې نه ښودله هغې قدم اوچت که دغسې او داسې قدم یې اوچت که چې مرګ دی په خپله غاړه کېښودله نه یې د چا عار برداشت که هېڅ یې مونه او بس لاړله د دنیا نه ځان رخصت که نو ګوره سوال درته کومه چې مه کوئ ګوره بیا به وروستو افسوس کوئ خفه به وئ په دنیا کې خو به غیرت وکړې په آخرت کې به د غیرت چرته لاړ شي بیا به څه کې د خدای مخې ته چې ودرېږې د خدای د بنده وینه دې تویه کړې ده ته به خدای پاک له څه جواب ورکې ستا مثلا د یوې لور او خور حیا او عزت چې څوک واخلي او د هغوی ته ته دومره غوسه او داسې ورته پڼه ناست یې سم سور شي د غوسې نه نو ته سوچ وکړه ته چې د خدای یو مخلوق وجنې او مسلمان وجنې ته به بیا د خدای مخې ته څنګه ودرېږي خدای له به څه جواب ورکې بیا به ورکې جواب نه شي ورکولی جواب ګورئ د خپلو لوریانو د خپلو بچو رشتې د هغوی د خوښې په ځای کې وکئ چې بیا د سبا د سر درد نه جوړېږي او تکلیفونه نه جوړېږي د هغوی ژوند به هم ښه رواني او ستاسو ما له په سونو کیسونه داسې راځي چې په ناخوښه باندې یې ولګړې دا په ناخوښه اوس بله غواړي اوس بله غواړي اوس بله غواړي د جنۍ مو څه وخت نه تېروي ما له طلاق راکړه ما سره خلع وکړه ټول دقه مسایل دي که دا مسایل زیات ځکه دي چې زموږ غلطیانې او خطایانې پکې ډېرې دي که دا پکې نه وې دا مسایل به نه راتلې تعویضونه له به چا رامنډې نه وهلې چا به د خپلې خوښې ځایونه نه تلاش کولی نو ګورئ سوال درته کومه دا عقل لږ استعمالوئ مخکې د نقصان اوچتولو نه نو بیا به درته داسې مشکلات نه وي انشاءالله تبارک وتعالی